بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ډاکټر صاحبانو، خدای دې وکړي چې زما تیر ویډیو لکچرونه ستاسو خوښ شوي او که چیرې تاسو کوم نظر لرئ نو کولی شئ ما ته زما ایمیل ادرس چې کوم پر سکرین باندې ښکاري ما ته ایمیل وکړئ او هم کولی شئ چې ټلیفوني تماس راسره ونیسئ. ستاسې نظرونه ما ته د قدر وړ دي او کوم منفي نکات چې په پریزنټیشن کې هغه ما ته په ګوته کولی شي چې موږ په آینده کې په هغه کې اصلاحات راولو. په دې پریزنټیشن کې ما کوشش کړی دی چې محتوا د پریزنټیشن لنډ او د ویډیو سایز کوچنی وساتل شي. لومړی راځم د ډیابیټس ملیټس په هکله به موږ تعریف وکړو. د دې تر څنګ د ډیابیټس ملیټس ډولونه، د ډیابیټس د ناروغانو د تشخیص لپاره کوم لابراتواري معایناتونه اجرا کیږي او د دې تر څنګ کومه تداوی موږ د ډیابیټس ناروغانو ته کوو. تعریف د ډیابیټس ملیټس موږ داسې کولی شو چې ډیابیټس ملیټس یو میتابولیک سنډروم دی چې په هغه کې هایپرګلایسیمیا رامنځته کیږي. یعنې داسې ویلی شو چې هغه میتابولیک سنډروم چې په هغه کې هایپرګلایسیمیا رامنځته کیږي هغه ته موږ ډیابیټس ملیټس وایو، چې دغه هایپرګلایسیمیا یا په وینې کې د ګلوکوز د سویې لوړوالی د دوو حالتو سبب رامنځته کیږي. یا به انسولین نه موجود او یا به هم د انسولین په مقابل کې ريزسټانټ موجود وي. لومړی راځو ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس ته. ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې د بیتا حجراتو تخریب موجود وي، او ټایپ 2 ډیابیټس ملیټس هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې د انسولین په مقابل کې ريزسټانټ موجود وي. نو موږ ډیابیټس ملیټس په دوو برخو ویشو، ټایپ 1 او ټایپ 2. دریم ډول ډیابیټس ملیټس د انسپیډس په نامه هم یادیږي او بل ډول یې چې هغه ته پریګننسي انډیوسډ ډیابیټس ملیټس وایي چې یوازې په حاملداره ښځو کې رامنځته کیږي. ولې په عموم ډول موږ ډیابیټس ملیټس په دوو ډولو ویشو چې یو یې ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس دی او بل یې ټایپ 2 ډیابیټس ملیټس دی. لکه څنګه چې ما مخکې وویله په ټایپ 1 ډیابیټس کې د بیتا حجراتو تخریب موجود وي چې 95% د دې حجراتو د تخریب علت اټیو ایمیون ریسپانس دی، یعنی خپله د معافیت په واسطه 95% دغه حجرات تخریبیږي. 5% ایډیوپیتیک دی، علت یې نه دی معلوم. د دې تر څنګ انوایرمنټل فاکتورونه لکه وایرسونه او د غوا شیدې کیدلی شي چې د ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس سبب وګرځي. ټایپ 2 ډیابیټس ملیټس هغه حالت ویل کیږي چې د انسولین په مقابل کې ريزسټانټ موجود وي، یعنی انسولین موجود وي ولې انسولین نشي کولی چې ګلوکوز و حجرات داخل کړي، او یا هم کیدای شي چې په کمباین شکل انسولین هم کم وي او د انسولین په مقابل کې ريزسټانټ هم موجود وي. نو دې ته موږ ټایپ 2 ډیابیټس ملیټس وایو. ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس عموما د 25 کلنۍ 20 کلنۍ څخه په کښته عمر کې رامنځته کیږي او تظاهر کوي، او ټایپ 2 ډیابیټس ملیټس چې دی عموما په 40 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. ولې دا حتمي نه ده چې د 40 کلنۍ څخه دی وروسته رامنځته کیدای شي چې د هغه څخه مخکې هم رامنځته شي. د ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس د تشخیص لپاره د دا کسانو اعراض او علایم ډېر مهم دي. دا کسان به پولی یوریا لري، پولی ډیپسیا به لري، ویټ لاس به لري او رنډم بلډ شوګر که چیرې موږ د دې وګورو تر 200 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه به لوړ وي، او همدارنګه فاسټینګ بلډ ګلوکوز چې دی هغه به د 124 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه زیات وي. د دې تر څنګ دا مریضان به کیټون یوریا لري، ګلوکوز یوریا به لري او د بیتا حجرات په مقابل کې به انټي باډیان موجود دي او د ګلوکوګان سویه به په پلازما کې لوړ شوي. په ټایپ 1 ډیابیټس ملیټس کې هایپرکیټونیمیا رامنځته کیږي
د دې ترڅنګ په دې مریضانو کې چې ټایپ 1 ډیابیټس میلیټس لري په دې کې د فیټي اسید او سرکولیټینګ ګلوکوز چې په وینه کې ګلوکوز دی په زیاته اندازه لوړیږي. راځو لابراتواري معاینات ته. د دې مریضانو د تشخیص لپاره موږ کولی شو چې یورین ګلوکوز، یورین او بلډ کیټونز وګورو او د دې ترڅنګ پلازما ګلوکوز وګورو. که چیرې موږ غواړو چې پلازما ګلوکوز وګورو نو په فاسټینګ حالت کې چې د 8 ساعته مریض خوراک نه یې کړی موږ کولی شو چې د فاسټینګ پلازما ګلوکوز ورته وګورو. که چیرې د 100 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه ګلوکوز سویه وه نو موږ دې ته نورمال حالت وایو، او که چیرې د 124 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه لوړه او یا هم 124 ملي ګرام پر ډیسي لیټر وه نو موږ دې ته ډیابیټس وایو. او که چیرې رانډم بلډ ټیسټ موږ ورته اجرا کوو نو که چیرې د 140 څخه 140 ملي ګرام پر ډیسي لیټر څخه د ګلوکوز سویه کښته وه نو موږ دې ته نورمال حالت وای، او که چیرې د 200 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه لوړه او یا هم 200 ملي ګرام پر ډیسي لیټر څخه د ګلوکوز سویه وه په وینه کې یا په پلازما کې نو موږ وایو چې دا یو ډیابیټیک حالت دی. د ټایپ 1 مریضانو لپاره موږ تداوی په 3 ډولو کوو. یو ریپډ اکټینګ انسولین انالوګ دی چې موږ ورکوو انسولین، او بل چې دی شارټ اکټینګ ریګولر انسولین، او دریم چې دی لونګ اکټینګ هیومن انسولین انالوګز دي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په دا ټایپ 1 ډیابیټس میلیټس کې انسولین نه موجود، ځکه انسولین د بیتا حجراتو د پنکراس د غوټې څخه افرازیږي. نو موږ ودا مریضان ته انسولین ورکوو، او د دې ترڅنګ که چیرې مریض نور اعراض و علائم ولري هغه ورسره تداوي کوو. ټایپ 2 ډیابیټس میلیټس لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې عموما دغه 2 ډوله ډیابیټس میلیټس ډېر د توجه وړ دی او موږ هم په دا پریزنټیشن کې هغه مهمې نکتې راخیستې دي. ټایپ 2 ډیابیټس میلیټس بل ډول دی د شکرې چې عمده سبب یې اوبیسټي یا چاغښت دی، چې په دې کې د انسولین په مقابل کې رزسټان موجود، یعنی انسولین موجود دی ولې د انسولین په مقابل کې رزسټانټ وي. عموما د 40 کلنۍ څخه وروسته او یا هم په 40 کلنۍ کې رامنځته کېږي. هغه کسان چې اوبیس یا چاغ دي دا کسان به پولیوریا او پولیډیپسیا لري، ولې په دې مریضانو کې کیټونیوریا او ویټ لوس کامن نه دي، یعنی عام نه دي. په ښځینهو کې د کانډیډیل وجینایټس به لیدل کېږي، او همدارنګه د ګلوکوز سویه به هم لکه څنګه چې مخکې وویل 124 ملي ګرام پر ډیسي لیټر څخه د فاسټینګ حالت کې او 200 ملي ګرام پر ډیسي لیټر څخه لوړ په رنډم بلډ ګلوکوز ټیسټ کې به لیدل کېږي. په ټایپ 2 ډیابیټس میلیټس کې به دا کسان هایپرټنشن، ډسلیپیډیمیا او کېدای شي چې د اتیروسکلیروزس هم ورسره وي، ځکه دا مریضان ناوخته تشخیص کېږي او د دوی کې هغه وخت هایپرټنشن هم موجود وي. د دې ترڅنګ اتیروسکلیروزس هم کېدای شي په دا مریضانو کې رامنځته شوي. ټریټمنټ پلان یا د تداوي پلان چې موږ کوم جوړوو دا مریضان ته که چیرې د ګلوکوز سویه د 124 ملي ګرامه پر ډیسي لیټر څخه په فاسټینګ حالت کې یو څه لوړ شوي، موږ هغه فکتورو ته ګورو چې د کومو فکتورو سره مریض مخامخ دی. نو موږ مریض ته ډایټ او ایکسرسایز ورکوو بېله میډیکل تراپي څخه. او که چیرې د مریض د ګلوکوز سویه ډېره لوړه وه نو بیا موږ ودا مریضان ته میډیکل تراپي شروع کوو. موږ کولی شو چې دا مریضان ته په ډایټ کې هغه خواړه ورکوو چې ګلوکوز نه وي پکښې کې موجود، او د دې ترڅنګ ارټیفیشل سویټنرز یا هغه
مصنوعي خوږونکي مواد چې خوږوالی رامنځته کوي. میټفورمین دا مریضانو ته موږ ورکوو، ګلیمیپراید ورکوو، ګلیپیزاید ورکوو. دا هغه درمل دي چې په ټایپ 2 کې موږ ورکوو چې د انسولین په مقابل کې رزسټانټ موجود دي. نو د تداوی په باب موږ داسې ویلی سو چې دا مریضانو ته موږ 500 څخه بیا تر 1000 ملي ګرامه پورې دا مریضانو ته موږ میټفورمین ورکولی سو. د دې تر څنګ ګلیمیپراید موږ کولی سو چې د 1 څخه تر 4 ملي ګرام پورې ورکو، او ګلیپیزاید د 2.5 څخه تر 40 ملي ګرام پورې دا مریضانو ته موږ ورکولی سو. د 50 څخه تر 10 ملي ګرام پورې دا مریضانو ته موږ ورکولی سو. مننه د توجه څخه مو. د زموږ لا تشویق او د ویډیو د لایک دپاره زموږ چینل د سره لایک کړئ، او که کوم نظر، پیشنهاد او انتقاد لري کولی شئ چې زموږ سره یې زموږ پر ایمیل ادرس باندې چې ما مخکې د پریزنټیشن په سر کې درته ذکر کړئ کولی شئ چې تماس ونیسئ. خوشحاله کېږو. مننه.